هغه حاجتونه چې هغه ناممکنه حاجتونه هغه نه پوره کیږي زمونږ د هغې نه تمه بالکل ختمه وي قطع شوې تمه چې دا حاجتونه زمونږ نه پوره کیږي هغه ناممکنه حاجتونه به د دې وظیفې په برکت یعنی د یا رحمان او اغسنې وظیفې په برکت باندې الله تعالی ممکن کې او تمام حاجتونه به پوره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما عزتمندو د هر حاجت د پوره کېدو دپاره درته یو ډېره اسانه وظیفه ښیم او که دا وظیفه موږ او تاسو د نن نه راونیسو نو زموږ به هر قسم حاجت هغه الله رب العزت د غیبونه پوره کوي او داسې غیبي اسباب ورته الله رب العزت برابروي چې زموږ او ستاسو په ذهن او تصور کې به هم نه تېرېږي چې زموږ د حاجتونه د الله رب العزت څنګه پوره کړل د کوم ځای نه پوره کړل په کومې طریقې سره پوره کړل زموږ په زړه کې به ډېر زیات ارمانونه وي لا تر اوسه پورې زموږ یو ارمان هم نه دی پوره شوی لیکن که د نن نه موږ دا وظیفه راونیسو د یا رحمانو اخیستنې وظیفه نو کومه طریقه چې درته ښیم بالکل کوم په دې طریقې سره تاسو وکړئ نو د دې ثمرات او فواید به تاسو په خپلو سترګو باندې څېږي هغه ناممکن حاجتونه چې د هغې نه زموږ تمه قطع شوې چې یاره دا حاجتونه زموږ نه پوره کېږي هغه ناممکن حاجتونه به الله رب العزت د ستاسو ممکن کړي او داسې غیبي اسباب ورته الله رب العزت برابر کړي او ستاسو به تمام حاجتونه الله جل جلاله پوره کړي چاهے که د ستا حاجتونه د هر څه سره متعلق وي نو که تا باندې چېرته قرض راوتي او قرض ډېر زیات وي او داسې قرض وي چې ستا دا سټی بالکل راګیر کړی دی او د هغې د لاسه ته ډېر سخت پریشانه یې نو که د هغې دپاره د یا رحمانو اخیستنې دا وظیفه راونیسئ نو الله رب العزت به د ستا تمام قرضونه ختم کړي غیبي سبب به ورته رب العالمین برابروي تمام قرضونه به دې الله ختم کړي یا تا ته یو قسم له مشکلات دي او ته وایې چې زما دغه مشکل دی الله ختم کړي نو د هغې دپاره د یا رحمانو اخیستنې وظیفه کولی شي سختو حالاتو په سختو مشکلاتو کې دا وظیفه ډېره ښه کافي اثر لري زموږ عزتمندو دا وظیفه چې دا د یا رحمانو اخیستنې چې دا کومه وظیفه ده نو دا وظیفه د محبت پیدا کولو کې هم ښه کافي اثر لري هغه خلکه چې هغوی وایي چې یاره زما نه خلکه نفرت کوي څوک راسره مینه نه کوي نه راته څوک د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري څه وکړم نو هغوی ویلې دغه یو وظیفه دا یو وظیفه دې راونیسي انشاءالله د خلکو په زړونو کې به د هغه دپاره ځای پیدا شي یعنې هغو ته به هر یو سړی د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري او هر یو کس به د انسان قدر کوي بله خبره د بعضې کسانو رشتې نه وي نو د رشتې د حصول دپاره هم که دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله ښه کافي اثر به وکړي نور وظایف هم دي هغه وظایف ما تاسو ته ښودي دي وختن په وختن باندې چې دا وظیفه کوئ دا کوئ دا کوئ خو د هغې وظیفو سره که یو دا وظیفه م راونیسئ چې دا کومه درته ښیمه د یا رحمانو اخیستنې نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله تاسو ته په مناسب ځای کې رشته درکړي هغه حاجتونه چې هغه ناممکنه حاجتونه هغه نه پوره کیږي زموږ د هغې نه تمه بالکل ختمه وي قطع شوې تمه چې دا حاجتونه زموږ نه پوره کیږي هغه ناممکنه حاجتونه به د دې وظیفې په برکت یعنی د یا رحمانو اخیستنې وظیفې په برکت باندې الله تعالی ممکن کړي او تمام حاجتونه به پوره کړي نو محترم راځئ وظیفه خو درته یاده ده اوس د وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به څنګه کوو په کومې طریقې سره به کوو د دې وظیفې دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې د سحر د لمانځه نه پس به 100 کرته وي او د ماښام د لمانځه نه پس به 100 کرته وي یعنې 100 کرته د سحر لمانځه نه پس او 100 کرته د ماښام لمانځه نه پس او بیا دا خو د سوي 100 کرته د سحر لمانځه نه پس او 100 کرته د ماښام لمانځه نه پس او بیا به د هغې نه پس سوالو کې الله جل شانه به سوالو کې هغه حاجت چې کم وي
هغه به د الله نه غواړي، الله به درته درکړي. یو دغه طریقه ده. دویمه طریقه یو کس وي چې زه ځان له دې خاص ختم رانیسم، نو ختم د دې د هغې طریقه لږ شان الګ او جدا ده. که د ستا یو ډېر ایمرجنسي حاجت دی او ته وایې زما دا حاجت دی الله رب العزت پوره کړي، د هغې دپاره یو شرط له دا دی چې منځونو پابندۍ سره کوه. د هر یو منځ نه پس به سل کرته یا رحمانو اغېسلی وي. مخکې وروسته به 3 کرته درود ابراهیمي، یعنې هغه درود شریف کوم چې موږ په دې منځ کې وایو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، دغه دا به وي 3 کرته مخکې وروسته. او بیا د ماسخوتن د منځه نه پس که تا سره وخت وي یا د ماښام د منځه نه پس که تا سره وخت وي یو ځان له ځای کې به کښېنې او د یا رحمانو اغېسنې وظیفه به 500 کرته وکړي. او کله چې د یا رحمانو اغېسنې وظیفه کې نو د کم حاجت دپاره چې کې د خپل حاجت به ځان سره ذهن کې حاضر ساتي. دا وظیفه زه د پلانکي حاجت دپاره کوم چې دا حاجت الله زما پوره کړي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت به هغه ناممکنه حاجتونه الله تعالی ممکن کړي او تمام حاجتونه به دستا الله رب العزت پوره کړي. نو زما عزتمندو یا رحمانو اغېسنې بهترینه وظیفه ده، یقینا پاورفل وظیفه ده. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل جایز پیدا اخیستلی شي.